هر څوک د سامراج ستمونو ریز مریز کړم تر مرګ به د سترګو کې ازغې خلکو تخکارم دا رنګ کلندري می شاعرۍ کې چې ښکاریږي ابرار د کلندر ملنګ نوسه خلکو تخکارم سلامونه ستړي مشي کتونکو امیر به قرار ما او دا وخت په ماشوخیلو کې را سره ابرار دلسوز صاحب ناشته نو ابرار دلسوز صاحب په پروګرام کې درته په خیر را لوي ما او ستړي مشي مینوالو سره وکي یو جهان مننه اول تاسو ډیره شکریا ادا کوم بیا ټول مینوالو شکریا ادا کوم سامره په سکرین باندې مونږ ویني د هغه ټول یو جهان مننه کوم او تاسو ډیر قدر او ډیر عزت او ډیر په خیر را لې تاسو ته ول چې تاسو دومره مصروفیاتو کې او دومره سخت وخت کې تاسو دومره ټایم وستو مونږ لرالې او زمونږ د غریب خانې تاسو مو کو نو مونږ سره الفاظ ما سره خو الفاظ نشته به قرار صاحب چې زستا شکریا ادا کوم مطلب دا چې ډیرو تودو سړو نه وته یم ډیرو تودو سړو نه وته یم او لکه سکاره لمبو نه وته یم مننه اوس خو بخامخا مرام ترسم اوس خو بخامخا مرام ترسم د غلامه رسول نه وته یم ډیر خله مننه جی اوس خو بخامخا مرام ترسم اوس خو بخامخا مرام ترسم د غلامه رسول نه وته یم او چرته چې نن ناموس غیرت نه وینو چرته چې نن ناموس غیرت نه وینو هلته د تلو راتلو نه وته یم مننه او شعر په شعر خشیر مننه یو جهان مننه او بوی د بارودو را لسا بند کړي بوی د بارودو را لسا بند کړي او سپرلی استا وګمونه وته یم مننه او اخیری مکتره چې ابرار دلسوزه په اٹک ولاړ یم ابرار دلسوزه په اٹک ولاړ یم د اباسین چپونه وته یم جنت په ټول جهان می پښتونخوا ده او کنه ده جنت په ټول جهان می پښتونخوا ده او کنه ده لږ وګورئ علامه یو ښکلا ده او کنه ده او مننه او شعر دی چې زور د پیرغونیانو می د خپو د لاندې دل کړو چې زور د پیرغونیانو می د خپو د لاندې دل کړو د الجهاد ناره می پر اختیا ده او کنه ده او مننه او ایملیم ابدالیم غزنویم خوشحال خان یم ایملیم ابدالیم غزنویم خوشحال خان یم پننګ می د وطن تړلې ملا ده او کنه ده مننه او بل شعر دی چې چرته مسلمان که د پښتون په لاس بیعت وکړي بیقرار صاحب چرته مسلمان که د پښتون په لاس بیعت وکړي نو مولا ستا په کتاب کې دا روا ده او کنه ده شعر دی چې واړه واکداران په ژوند ژوندی چونه کې واچوم چې واړه واکداران په ژوند ژوندی چونه کې واچوم نو په ژوند ورله پکار داسې سزا ده او کنه ده مننه چې واړه واکداران په ژوند ژوندی چونه کې واچوم په ژوند ورله پکار داسې سزا ده او کنه ده او شعر دوه پکې نورم دی بیقرار صاحب خو هیر شورانه او اخیری مقطع له راځم چې زه ابرار دلسوز د خپل وطن په ننګ شهید شم چې زه ابرار دلسوز د خپل وطن په ننګ شهید شم رښتیا به راته وایې ستا رضا ده او کنه ده سلم بلم بزواني مې تېره که سلم بلم بزواني مې تېره که او خدای ګو عجیبه ځواني مې تېره که او هیڅ د خوشحالو نه خبر نه شومه هیڅ د خوشحالو نه خبر نه شومه او تل خفه ځواني مې تېره که او نور به د خپل ژوند په هکله څه وایم نور به د خپل ژوند په هکله څه وایم ښه په اور وریته ځواني مې تېره که او مړ دې په دیدن را ژوندی کېږمه مړ دې په دیدن را ژوندی کېږمه راشه یو ذره ځواني مې تېره که او هیڅ د ستا د لورې خبر نه راځي هیڅ د ستا د لورې خبر نه راځي وشوله موده ځواني مې تېره که او بیا په خمارو سترګو را وګوره بیا په خمارو سترګو را وګوره بیا مې کړه نشه ځواني مې تېره که او مقطع ده چې ډېر ما ابرار دلسوز ته وګوره ډېر ما ابرار دلسوز ته وګوره وړي مې جنازه ځواني مې تېره که مننه دې کومه بیقرار صاحب خوشحاله او آباد اوسې هر ځای کې چې تمام پښتونخوا
او لر او بر پښتانه چې هر ځای کې پښتانه وي که په ټوله دنیا کې کم ځای کې پښتانه اوسېږي نو زما د مخه په دواړه لاسه سلامونه او اخیری کې به د پښتنو په دغه باندې د خپل بابا کلندر بابا یو شعر وایم چې کلندر بابا وایي چې د وطن دښمن له تندر د اسمان یم د وطن دښمن له تندر د اسمان یم یو پښتون ته د بلال غوندې اصیل یم. ډېره مننه خوږو کتونکو، خوشحاله را سره اوسئ او الله م لره مهرباني د لوی الله په امان.